عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی چیو بند کلم خبر کئی نو دد سر رقیب عتید یو نکاحبان پد باندی مقرر دے چی دخلین کلم خبر اباسی نو یو نکاحبان زر لکی ما یلفظ من قول دے وینا نکی مگر دا اللہ پنیز دد سر یو نکاحبان مقرر دے اغزر دد اغ خبر اولی کی ارا خبر د بندل لکل کی گی ارا خبر تاسو خیال کړئ مونږ عام طور پر خلق خبرې کوي یو سړی چرته د حکومت خلاف خبر شروع کی بل ورته وی خبرې مکه ودی کې به یو جاسوس ناسی چرته خبره به ورسې ګوره نو مونږ وایو خبرې د حکومت خلاف مکه و یو جاسوس ولاړ دی دا خبرې به درله نوټ کی نو دغې نه یریږو چې یو جاسوس په یو د حکومت خلاف خبره نه کومه او استاد پیدائش نا اللہ پتا یو نکاحبان ادرولے دے و ہر خبر دی لکی و یو رزب دے دا اللہ پا عدالت کم پیشی کی گی تدت دیسی والے نوے چی دیسی خبر مکہ و چی پاغی اللہ خپکی گی گورے یو نکاحبان ولار دے دا خبری در لکی دا خبری لکی نو دا حکومت خلاف خبر مکہ وی مجرم بشی سزا بدر کی نو دیسی دا اللہ دا طرف نم رقیب عتید یو نکاحبان دے ارا خبر دی لکی ارا خبر دی درج کی ارا خبر دی لکل شیو دا با عمل نامہ کراو خیج لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا دیسی عمل نامہ دا چی نر کوٹے گناہ پریدیو نغٹ پریدی نوڑا خبر پریدیو نغٹ خبر پریدی دا جب حفاظت دا ضروری خبر دا منگا و تاسو خیال لکو اکثر پا گب کی خبری کو دا خلق دا خندولو دا پارا خبری کو او دا خبری عمل نامہ کی را پسی درج کی گی من خو خبر ہو کو ملگرو تاوی چاہتے وائی مودا دا مجلس متعلق خبر ہوا دا میاسی تاسو خوشحالولو دا پارا دا گپ شپو لگو دروغ میوی دی خو بای چاہتا نوی خود عمل نامہ کی دا محفوظ شول برا خلال لکنا برا با یورز دا دی خبرو جواب ورکی قیامت کے با دا طولو نسخ عذاب دا اغی کسوی چاگا دا خلق و دا خندولو دا پارا خبری کیو خلق پی خندے نندالوی کمال گنل شی چیزان تا خلق را طول کی او دا خلق و دا خندولو دا پارا دی خبری شروع کیو خلق تی نمزی والی اخندی مزیبت خلق لیو پا عذاب کے بد مبتلا سخ عذاب کے بدا کس مبتلاوی چی دا خلق و دا خندولو دا پارا لگیو خبری کی دا جب دیر حفاظت کو دیر یو نکاحبان پی مقرر دی دارا للیکی دا ہر خبر و ہر وینا لیکی دا دوارو جہاد سردار فرمائی من یزمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلی مالک سوک دا دو سیزن زمانت راکینو ازمن لہ الجنہ زبائی دا جنت زمواری مالک سوک دا دو خبرو زمواری راکینو ازمن لہ الجنہ زولا دا جنت زمداری ورکوم دا کم دو ما بین لحییہ و ما بین رجلی چی دا دو داڑو دا جامو پا منس کی چی کم اندام دے دا دیسی مواری برا کی او ما بین رجلیہ دا دو خپو منس کی چی کم شرمگا دے دا دی ذمداری برا لرا کی چی جبا او شرمگا دا دی بدی حفاظت کی نو ازمن لہ الجنہ زما دا طرف نے دا جنت ذمداری والا خود جب حفاظت پکے دا جب حفاظت پکے حدیث مبارک کے راضی وی کل نا کل سڑے یو خبر ہو کی عدت پتہ نہیں یو خبر ہو کی اگر دی اڑو گناہ نگڑی ہوئی داغی پا وجہ دے دا جہنم ویخ تو ورسی دو دے خبر نری یو کلمہ بہوئی چرتا خبر بنی بس مجلس کی شروع شبیہ پزان نپوئی گی کہ ہر سنارا ہوئی کہ ہر سوئی ہوئے کہ پارچا پوری مسخرہ وکڑل دے پی دا جہنم ویخ تورسیو دتا پتنے
د دواړو جهانو سردار فرمای من صمت نجا، څوک چې چپ پاتې شو د نجات موندو. بس کم سړی چې خبرې ډېرې کوي د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به غلطۍ ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي. چې څوک خبرې ډېرې کوي اکثر اوقاتو کې چپ اوسېږئ، چپ اوسېږئ اکثر اوقاتو کې. بس کوشش کوه خبرې ډېرې مه کوه، ځکه چې د څو پورې تا خبره نه ده کړې نو ته یې مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس دې دا خبره مالکه شوه، ته به اوس د دې تابع چلېږي، د خولې نه دې خبره وتې ده، اوس به دې دا خبره مالک یې او ته به دې پسې روان یې، او چې کړې دې نه ده نو ته مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس با د ژبې نه دې ووتله، با اوس به ته د دې خبرې د لاندې چلېږي، او چې کړې دې نه ده نو خبره به ستا د لاندې چلېږي چې څو پورې دې کړې نه ده. چپوالی دا ډېر د کمال صفت دی، چپوالی د کمال صفت دی. اکثر اوقاتو کې بس چپ اوسېږه، چپ چپ، ډېرې خبرې مه کوه. خبرې څومره ډېرېږي دومره به غلطۍ سیوا کېږي، دومره به درپسې عملنامه کې لیکل ډېر خیجي نو چې ډېرې خبرې کوي. ها که د خیر خبره کوي نو ټیک ته، خو د خیر د خبرې نه علاوه ژبه کنټرول ساته دا لوی کمال دی، دا لویه بزرګي د ژبه کنټرول ساتل او ژبه محفوظه ساتل. د دې ژبې د لاسه ډېر خلق، ما تاسو ته وی نبی علیه السلام فرمایي د جهنم ویښ ته ورسي، ویښ ته د ژبې د نه ساتلو د وجې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی په دې دروازه چې کم کس ړومبی را داخل شو دا جنتی دی، وی ګورئ ورته په دې دروازه چې څوک ړومبی را دنده شو دا جنتی دی. سی کوئ صحابو چې قتل نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ را دنده شو. صحابو ولید چې نبی علیہ السلام هم دې یادو، نو صحابو تینا تپوس کو، صحابت نه تپوس کی وی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تلارا ننوتل نوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا بارکی دو فرمایل چې په دې دروازه څوک ړومبی راغی هغه جنتی دی. ستا بارکی نبی علیہ السلام د جنت خوشخبری واورول، خو ته موږ ته ووایه چې ته څه عمل کوې، عمل دې څه دی چې نبی علیہ السلام ستا بارکی ووي چې په دې دروازه ړومبی راغی دا به جنت دی، ستا عمل څه دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زه خو ډېر کمزوری سړی یم، ضعیف، ډېر کمزوری یم، ډېر عجز فقیر سړی یم، زما خو څه داسې لوی عمل نشته، خو دا نبی علیہ السلام چې ما باره کې د جنت پیشنګویي ورکړې ده، یو کار راکې دی امید لرم چې دا به دقه کاري. صحابه ترې نه تپوس کې وي دا څه کار دی چې ستا باره کې نبی علیہ السلام د جنت خوشخبري واورول؟ وی زه امید ساتمه چې زما په دې سینه کې چاتم بغض نشته دی، بس چا سره مې بغض او حسد نشته، دا سینه مې صفا پرته ده د بغض او د حسد نه. نن تهجد گزار ډیر دي خو سینه کې بغض او حسد شته، نن نیکان ډیر دي خواصو کې نن بغض او حسد کې خواص خلق مبتلا شوی دی، نیکان خلق بکی مبتلا شوی دی، اهل الله خلق دی و دی کی مبتلا دی. نن خواص دی، خواص بغض او حسد کی نن مبتلا دی. تو بغض ولی که وی ما که دا امید ساتما چه دا سینه می دا بغض او دا حسد نصپا پرتا دا. یو فضل خبری پا دی خلنکوم، بس دی خبری ضرورت نئی نو آغا پریدم، بس فضل خبری پا خلنکوما او سینه کې می چا سره بغض او حسد نشته دی، بس دقه دوه کاره می دي. نو امید ساتم چې نبی علیہ السلام چې ما باره کې د جنت ویلی دی نو دا بم دا دوه کارې چې چا سره بغض او حسد نه ساتم. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د اسلام خیستواله د مسلمان خیستواله دا دی چې دی بے فائدی خبری پریدی، بس یو خبره کې پیدا نه هغه مکوا. رقیب عتید، یو نکاحبان مقرر دی په مخې لیکي، په مخې لیکي، په مخه دا
دا ته چې خلق خندې او دا خبرې کوي دا لیکل کیږي دا نکاحبان دی دا په عمل نامه کې در لجمع کوي دا به در باندې ډیر وبال پریوزي صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د الله حبیبه جنت ته په سړی په څه داخلي د جنت د تلو عمل راته نه ښیي د الله حبیبه چې جنت ته به په څه داخل شمه د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل تقوا او خیسته اخلاق د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که بس د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که په دې به جنت ته ځي اخلاق خیسته که ژبه برابر که بس هر ټیم د الله نه یریږه حسن الخلق او اخلاق خیسته که د الله نه یره او بهترین اخلاق دا دوه څیزه سړی جنت ته رسوي اوی د الله حبیبه دوزخ ته سړی په څه باندې ځي وی دوه څیزونه سړی جهنم ته رسي یوه ژبه ده او یو شرمګاه دی یوه ژبه ده او یو شرمګاه د دې دوو څیزونو د وجې نه به سړی جهنم ته ځي دا ژبه نه ده دا به د جهنم سبب ګرځېږي وی ژبه او شرمګاه دا دوه څیزونه چې دي دا سړی جنت ته داخلي او تقوا او بهترین اخلاق دا سړی جنت ته داخلي او دغه دوه سړی جهنم ته داخلي بس د ژبې کنټرول کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مانځل روانو رکوټ اختر دی یا غټ اختر دی د زنانو مجمع ولیدله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانې ولیدلې نبی علیہ السلام ورته وی یا معشر النساء تصدقنا یا معشر النساء اے د زنانو جماعتا اے د زنانو جماعتا تصدقنا صدقی ورکوي د زنانو جماعتا وی اے زنانو صدقی ډیری کوي نبی علیہ السلام د اختر په موقع د زنانو جماعت ولید نو ورته وی یا معشر النساء اے د زنانو جماعت تصدقنا صدقی ډیری ورکوي ما چې کله جهنم ولیدو نو ما ته پکې په کثیر تعداد پکې ما زنانه ولیدلې بس جهنم کې به ډیرې زنانه لیدې چې کله مې جهنم ولیدو په شپه د معراج باندې نو ما ته وښودل شو چې زنانه پکې ډیرې زیاتې وي نو تصدقنا زنانه صدقې ورکوئ جهنم کې مې ډیرې لیدلې تپوس شو د الله حبیبه څه وجه وه چې جهنم کې زنانه ډیرې ولیدل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه ته وی تکثرن اللعنه تکثرن اللعنه وتکفرن العشیر دو خبرو د وجه نه مې زنانه جهنم کې ډیرې ولیدلې یو تکثرن اللعنه تاسو په ژبو باندې لعنت ډیر وایي تاسو په ژبو خیرې ډیرې کوئ تاسو بدې ردې ډیرې وایي خبرې ډیرې کوئ تکثرن اللعنه معمولی خبر او لعنت شروع کئ لعنت شروع کئ خیرې کوئ او لګیا یې ژبې په کنټرول کې نه دي تکثرن اللعنه زنانو ژبې په کنټرول کئ لعنت په ژبو مه لیږئ خیرې په ژبو مه لیږئ بچو ته خیرې مه کوئ تکثرن اللعنه او بل صفت بلا خامی چې د هغې د وجې نه مې جهنم کې لیدلې تکفرن العشیر چې تاسو د خاوند نافرمانی کوئ ناشکري کوئ لعنت ډیر په ژبو وایې تکفرن العشیر او د خاوندانو ناشکري کوئ د خاوندانو ناشکري ډیره کوئ خاوند در سره بلا احسانات او تاسو ناشکري وکئ ټول احسانات د خاوند یې او معمولی خبره باندې لعنت لګي دا دین ځان محفوظ کې او تصدقنا صدقې ډېرې ورکوي زنانه و چې الله د جهنم نه بچ کی بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها یوې زنانه باره کې صرف دو وی د الله حبیب دا د قد نه مندرۍ ده وی دا مندرۍ ده لکه د قد نه چیته ده ډېره نو دا مندرۍ ده د دواړو جهانو سردار بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عائشې داسې خبره دې وکړله داسې کلمه دې د ژبې نه ووتله که دا څوک دریاب ته ارتاوه کړي نو د دریاب د اوبو خوند به بدل کړي خوند دا دومره سخته خبره
دا دومره سخت خبره ده. نن زما جبه په ده پسې لګیا ده او د ده دا په ده پسې لګیا ده او د ده دا په ده پسې لګیا ده. بس دی چیت دی او دی دنګ دی او د ده جامې لنډې دي او د ده اوږدې دي او د ده دسې دی او دی دسې دی او د ده پینسې کته دي او د ده پینسې بره دي. خپل عیوب راواله، خپل عیوب، خپل عیوبو ته نظر وکړه، خپل عیوبو ته. د بل په عیوبو پسې مه پسې کېږه، د بل په عیوبو پسې مه پسې کېږه. سړی به په لار تیر شي به ځان نه خبر نه یو بل به پې شروع شي چې مجلس کې کینی نو په چا به یې خبره راغستې، په چا پسې به لګیئ. نه، د دواړو جهانو سردارو فرمایل جبه چې ده، جبه چې ده، صحابو به جبه راونیوله داسې وی جبې ته به مونږ په هلاکت کې وغورځئ، ای جبې ته به مونږ په هلاکت کې وغورځئ، ستا د لاسه به مونږ په هلاکت کې وغورځېږو. د جبې ډېر حفاظت کوئ. یو صحابي بل ته وی ای د تورې ښځې زویه، وی ای د تورې ښځې زویه. هغه راغی د دواړو جهانو سردار ته، ده خو ماته داسې ووي، ته ماته یو پیغور راکو، زما ته پې ډېر درد میلو شو. جراحات السنان لها الثياب ولا يلتام ما جرح اللسان. زخم د توری به پیون والی، زخم د نیزی به پیون والی. سړی په توره وووه دا زخم به یو ورځ راټول شي یلتام، خو لا یلتام ما جرح اللسان. خو ژبه چې زخمی کې هغه بیا پیون نالي، بیا نه راټولیږي. د ژبې زخم پیون نالي، د ژبې زخم پیون نالي. په دې ژبه به چاته تکلیف نه ورکوي، په دې ژبه به چاته سپکه خبره نه کوي. بس دا ژبې دا زخم دی ګورې دا پیون نالي. هغه راغی د دواړو جهانو سردار ته وي، ده ماته داسې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته وی تاله د جاهلیت خبرې نه دي پرېښودې، دا خو د جاهلیت خبرې دي، تاله دا نه دي پرېښودې. هغه صحابي دومره ستومانه شو په خبره باندې، په ډاګه باندې سملاستو وی زه به اله پاسمه چې دا ما کم صحابي ته ویلي دي چې هغه راشي او ماله په دې مخ باندې خپه کیدي، اله به زه پاسم چې څو دی راغلی نه دی او ماله په دې مخ خپه نه دی. دا خو ما ډېر بد وکړل، دا خو ما ډېره بده کلمه ویلې ده، اله به زه پاسم چې دی راشي او زما په دې مخ باندې خپه کیدي، زه به مطمئن شم چې آو. نن مونږ په ژبه باندې یو راټه بل راټه، یو راټه بل راټه. دا څومره تکلیف په دې ژبه باندې ورکو. یو ته کنزل، یو ته ردې بدې، غلام سره د ماتح سره نن سبا سلوک شروع دی. افسر د نوکر سره څه کوي، خاوند د بیبي او د بچو سره څه کوي، د ماتحته خلقو سره نن څنګه سلوک روان، څنګه ناترسه ناترسه خبرې ورته کوي. دا غړه نه دی، دا غړه نه ماتېږي، د کېړه نشته دی. که دا خبرې تا ته یو سړی وکړي، د ژبې ډېر حفاظت کوو، د ژبې ډېر حفاظت کوو. د دې ژبې د لاسه ډېر نقصانونه کېږي او دا ژبه به محفوظ ساتو. د دواړو جهانو سردار چې به ډېر چاته غوسه شو نو څه به یې وي. مونږ چې غوسه شو نو الله اکبر، سوایه بیا منه، سوایه مه. د دواړو جهانو سردار چې به چاته ډېر غوسه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وی به ما له تریب جبینه، وی هغه له څه شوي دي خدای دې دا تندې په خاورو کې ککړ کړي. کس به ورته مخامخ ناست و چې نبی علیہ السلام به تنگ که که نه، نبی علیہ السلام به غوسه ورله وی ما له تریب جبینه، ما له دله څه شوي دي، وی خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو کس په مخامخ ناست نبی علیہ السلام به وی دله څه شوي دي، صیغه به د غایب استعمال کړه. ما له، ما لکه نه چې تا له څه شوي، ما له مړه هغه له څه شوي دي خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. او کس په مخامخ ناست. مونږ نن دا لوی جرأت کوو، مخامخ مې ورته داسې داسې ای مخامخ مې ورته ووې، او لوی غیرت دې وکړو، لوی غیرت دې وکړو، مخامخ مې ورته خبرې وکړې. چرې به نبی علیه السلام مخامخ سړی نه سپکو. او خیره به یې څنګه کوله، وی د ده دې خدای تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو یو طرف ته خیرم ده چې خدای دې ذلیل او خوار کا، خو بل طرف ته دعام ده چې تندې دې خدای په خاورو کې ککړ کا. یعنی الله دې درله د ډېرو سجدو توفیق درکړي چې په مخه الله ته سجدې لګئ، په مخه دا تندې، په مخه دې دا تندې
په خاوره باندې لګي. انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کال خدمت کړي دي. 10 کال په 10 کال کې تینا ما دانه دی اوریدلی چې انسا دا کار دی ولی دسی کړي دي او دا دی ولی نه دی کړي. 10 کال ما خدمت کړي. 10 کال ما دی جبی نه چرته دسی نه ده. 10 کال دا لګ مده نه ده ښا. 10 کال ور سره پاتې شوی یم، خو 10 کال کې چې چرته ما دسی خبره نه ده اوریدل، ما ته چرته دسی خبره نه ده، ما ته ادم نه دی ویلی چې دا کار دی ولی دسی نه دی کړي، دا دی ولی دسی کړي دی. 10 کال می خدمت کړي دی. یو ورځ ما ته وای انسا پلان کی کار پسې ورشه، دا د ربی علیہ السلام خادم وخه مور راو سره کوټه وی هادا خوې دی موکا الله حبیب دا مې دل درکو، دا دی خادم شو ها، دا بستا خادم خو دعا ورته وکړه، ډېری بختوري بین دی وی خادم دی شو خو فدع الله دعا ورته وکړه کنه. نبی علیہ السلام دعا وکړه وی خدای په مال او په جان او په عمر کې برکت ورواچه. نبی علیہ السلام خو دعا ونه د خلق باغونو بکار کې یو ظلمي وکول او د انس رضی الله تعالی عنہ بدو کاله کول، 2 پیری په کال کې به 2 ظلمي وکول. نبی علیہ السلام دعا کړي و د مال او د الواد دعایم کړي و، نو دی لا ژوندې و چې خاندان د 100 نه ووړېدو، خپل نسل د 100 نه با ووړېد. د نبی علیہ السلام دعا کړي و، نو چې خاندان د 100 نه وړېد نو عمر به هم ډېر وکنه، نو عمر هم ډېر او مال هم ډېر او اولاد هم ډېر. د نبی علیہ السلام دعا کړي و. مور ورته وی ها دا خوی دی مو کدا یو خادم ګوټې دی الله حبیب دته دعا وکاو دی بستا خدمت کوي. وی ما ته یو ورځ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انسا پلان کی کار پسې لاړ شو. وی زه روان شو، خو نبی علیہ السلام ته مې داسې ظاهره کړه چې زه نه ځم. نبی علیہ السلام وی چې ټیک ده انسا چې ته نه ځې زه به لاړ شم کنه، زه به لاړ شم. وی چې مې کتل د دواړو جهانو سردار راوته. مې څه کې د الله حبیب انسا هغې کار پسې روان یم، تا ما ته ونه وی نو خو تا وی نه ځم نو زه راووتلم په خپله. ما ورته چې د الله حبیبه ما سې تا سره خبرې ډبلولې، ستاسو حکم ما ته منظور دی، زه ورځم هغې کار پسې، خو هسې تاسو سره مې خبرې ډبلولې. قربان داسې بهترین اخلاق، داسې بهترینه ژبه په لار روان دی. اوښ راغی، اوښ چې نبی علیہ السلام یې ولیدو ایک دم یې را منډې کړې. نبی علیہ السلام خپو کې سر کېښود او د سترګو نه یې غټې غټې اوښ کې را روانې شو. قربان چې نبی علیہ السلام ژوندی و زناورو به هم خپل شکایت کو، مظلومین براتلل خپل شکایت په درج کو، ځای خو یې وکنه، ځای خو یې وکنه. نن ځای نشته چې دا شکایت چاله ووسو، نن ما سره ظلم کیږي دا شکایت چاله ووسمه، که شکایت وړم هغه د ظالم مرګتیا کوي، نن د مظلوم مرګرې نشته. قربان داسې وخت و چې زناورو به شکایتونه درج کول. نبی علیہ السلام خپو کې سر کېښود، غټې غټې اوښ کې روانې. نبی علیہ السلام ولې داسې په سټ باندې لاس راښکه، وی د مالک راوغواړئ. مالک کې ولا رو، نبی علیہ السلام ولا مالک ته وای دا اوښ ما ته شکایت کوي، ښه زه د ده په ژبه پوهېږم، د چې دا اوښ کې بهیږي دی ما ته شکایت کوي، ته د ده نه کار پوره اخلي او دله خوراک پوره نه ورکوي، د سره ته ظلم کوي. د نن ما ته د اوښکو کې شکایت وکړو، ښه د اوښ سره به ظلم نه کوي، ښه د سره به ظلم نه کوي، د سره به ظلم نه کوي. بس 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 داسې ښکلی ژوند چې زناورو به د امام الانبیا ته خپل شکایت درج کو. د یو صحابي اوښ سرکشه شوی و، نبی علیہ السلام راغی، وی کوم ځای دی اوښ دی؟ وی دې باغ کې دنده دی. وی زه ورځمه. نبی علیہ السلام ته صحابي وی مه ورځه، اوښ چې سرکشه شي. نبی علیہ السلام ورته ما پیژني که نه، خو اوښ دی خو ما پیژني. ښه نبی علیہ السلام د احد غر ته ودرېد مخامخ. وی صحابه دا هغه غر دی چې دی ما سره مینه کوي او زه د ده سره مینه کوم، دی دا غر ما سره مینه کوي. مونږ وایو خدایه مونږ بار بار د احد دی غر له بوزه، خدایه امام الانبیا خو تلی دی، خو چې د احد غر له ورشو نو مونږ به ورته نیغ نیغ وګورو، د خپل جانان په سترګه به ورته وګورو چې دې غر ته نبی علیہ السلام ولاړو. وی دا غر ما سره مینه کوي او زه ده سره، خدایه مونږ به هم دې غر د احد غر ته د مینې په سترګو باندې وګورو. خدایه هغه یاد خو به تازه کو، هغه یاد به تازه کو. داسې وخت و داسې
نبی علیہ السلام ته صحابي وی حضرت نقصان بدر کې وی نه دا اوخ ما پیجنی چې نبی علیہ السلام وردند شو اوخ چې نبی علیہ السلام ولید رامنډې کړلې رامنډې او نبی علیہ السلام خپو کې سر کې خو نبی علیہ السلام صحابي ته وی راشه هو دا اوخ می والا زندگی بر چې دا اوخ